د خصوصي پوهنتونونو په دروازو اوس د پخوا په څیر د زده کوونکو قدمونه نشته. د علم په ګاڼه سمبالیدا لپاره له دولتي پوهنتونونو وروسته خصوصي سکتور چې په کور دننه یې د لوړو زده کړو تشه ډکه کړې. د هیواد ټکني اقتصاد اوس له دوی څخه پخواني زده کوونکي اخیستي. خصوصي پوهنتونونه د کانکور پاتې ګډونوال د خپلو هیلو تر پوره کېدو رسوي. اوس افغانستان کې بېوزلۍ او په زده کړو د خلکو بې باورۍ دا لاره څو محدودو ته ورپرېږي. امایی که افغانستان از لحاظ اقتصادی دچار فقر است و این فقر نهایت بالای مؤسسات تحصیلاتی عالی که انتفاعی هستند زیادتر تاثیر داره. بدون شک که به تاثیر نیست دیگه افت انگیزه واقعا وجود داشته. ما محصلین خود در سطح بسیار عمومی روال ایشان که متقاضی تحصیل باشن کاهش پیدا کرده. هغه ډله چې پخوا یې د ښې راتلونکي لپاره په زده کړو پانګونه کوله اوس یې لار جدا کړې. اروپا او نورو بهرنیو هیوادونو ته تلل له زده کړو غوره بولي. له دې ور اخوا نجونې چې د خصوصي سکتور د زده کوونکو لویه برخه یې جوړوله اوس یې د نشتون تناکسي کېږي. قدمونه یې د پوهنتون په دې دروازو نشته. دیگه بیشتر ببینید که تا آخر جوانها نسبت به سرمایه گذاری بالای تاثیر بیشتر رو به چیستن مهاجرت هستن. شما در بسا کشور منطقه جهان از افغانستان مهاجر داریم که همیشه از قشر جوان تشکیل میده و این عواملی است به نظر من که عوامل عمده است. در ضمنش آنچه که نهادهای تحصیلی از درک تحصیلات عالی دختر خانم ها عایدشان میشه دور هم از دست دادن. چې حکومت یې له ستونزو سترګې نه پټوي. د روان کال یو لړ دولتي مالیات خصوصي پوهنتونونو ته په چورلټ ډول معاف شوي. دلته پخوا د 900 نجونو په ګډون 11,000 محصلینو زده کړې کولې. اوس دا شمېرې یوازې 6,000 ته راښکته شوي. مونږ تقریبا د جمهوریت په وخت کې په حدود 11,000 محصل درلود نو په پوهنتون کې تنها. نو په اوسني حالت کې شاید د 15,000 کسان اوسي. سکال دپاره یعنی د 1402 دپاره امیرالمؤمنین صاحب یو فرمان ورکړ چې پوهنتونونه یې د یو تعداد مالیاتونه معاف کړل. د اسلامي امارت غړي د خصوصي پوهنتونونو نوي محصلین دي. دوی که څه هم په پوهنتونونو کې د پخوانیو محصلینو تشه نه ده ډکه کړې خو هیواد کې یې د خصوصي پوهنتونونو شمیر کې زیاتوالی راوستی. باید موږ د وطن د خدمت وکړو. د وظیفه مې وکړه. د وظیفه کې چې علم تدریس چې شی دی نه زده همغه عسکر به اوس کله علم چې تا زده وي به هر څه کولی شي. بیا یو څه وخت فرار وو بیا په وخت فتح کې راغلو کابل ته بیا نو دلته مو چې د کوم مثلا نړۍ په کوم حالاتو کې د موږ کوم حالاتو کې باید یو څه ځان برابر کو خپل دفاع وکړو د خپل وطن د خپل هیوادوالو د خپل اسلام د خپل نظام دفاع وکړو. په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو پر مهال زده کړو ښایي تر بلې هرې برخې ډیره وده کړې وي. کانکور ازموینه په بېساري ډول ګډونوال لري خو دولتي پوهنتونونه د ټاکل شوي اندازې ور اخوا د زده کوونکو له جذب څخه عاجز دي. خصوصي پوهنتونونه په دوهم قدم کې د معیاري زده کړو ټټر وهي. د کانکور له ازموینې پاتو ته د پوهنتون دروازې خلاصوي او د خپلې خوښې برخو کې لوړې زده کړې ورپوره کوي. Money is the circulation that we receive and we give.